د اخلاص په درناوي مو د افغانستان د ارزښتونو او خوځښتونو په اړه د پودکاسټونو د نوبتی خبرونه ته هرکلی کوم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره. در این سلسله تاکنون در مورد اهمیت موقعیت دریاها، کوهها، جنگلها و ثروت‌های طبیعی افغانستان با آقای غنی صحبت شد. امروز به روند تسهیل کننده زندگی معاصر یعنی تکنولوژی معلوماتی میپردازیم. دا لړۍ له ما داود جنبش سره تعقیب کړئ. خوشحاله یم چې نن بیا د تیرو اونیو په څیر خپل ویناوال ډاکټر محمد اشرف غنی ته هرکلی وایم. استاد ستړي مشئ. بسم الله الرحمن الرحیم. بخیر اوسئ. تاوده سلامونه مې ټولو وطنوالو ته، خویندو او ورونو ته، ځوانانو ته او مشرانو ته. مننه. نن باید د افغانستان د دغه ارزښتونو په یو بل اړخ باندې غږېدلی وای، خو د چمتووالي لړ کې ستاسې د تېرې خپرونې یوې یادونې بل فکر راته رالومړی که تاسې د طبیعي شتمنیو په دویمه ګڼه کې یو ځای وویل چې د ملي ظرفیتونو او ښه مدیریت د جوړولو لپاره مو د ډیجیټلي کولو بهیر پیل کړم. زه داسې بولم چې که دا برخه یعنې راونه سپړو او همداسې پرېږدو، وړاندې که دې ته ورته مسایل راځي ښه به روښانه نه شي. ځکه غواړم د ظرفیتونو او مدیریت جوړونې دا برخه او دا اړخ لومړی وڅېړو. فکر کوم تاسو به هم رد نه کوئ. نه، بلکل زه تاسو سره موافق یم، ځکه د ګټې پورته کولو لارې چارې بې له دې نه چې اوس د 21مې پېړۍ په درېیمې لسیزه شرایطو باندې وغږېږو، تېروتنه به وي. زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې لومړی دغه بنسټونو نه راپیل کړو. ډیجیټلي کېدل د معلوماتي ټکنالوژۍ یا اورېدونکو ته اسانه کړو، د کمپیوټر او اړوندو بهیرونو په کارولو سره چې دې نه استفاده وشي ممکنېږي. سره له دې چې دا بحث ښایي ځینې داسې نظر ولري چې تخصصي دی، د دې برخې له اړوندو متخصصینو سره باید شوی. خو له تاسو سره ځکه ترسره کوم چې په عملي برخو کې ستاسې تجربې ولرو او اورېدونکي یې واوري. پیل کې له ټکنالوژۍ نه را شروع کړو چې معلوماتي ټکنالوژي هم پکې راشي. ټکنالوژي ستاسې له نظره استاد په عمومي ډول دقیقاً څه شی دی؟ وسایل دي که پروسې او بهیرونه دي یا دواړه؟ زه غواړم یو مثال سره شروع کړو. ټول افغانستان کې پیړۍ دي چې موږ پیګو څنګه مکې معظمې خواته قبلې ته وګورو. ولې؟ ځکه ابوریحان بیروني لومړی عالم و چې د قبلې جهت ټول ښارونه د افغانستان ته تعیین کړل، او دی هغه پوه و چې 600 کاله مخکې له دې نه چې اروپایان د امریکې په براعظم باندې پوهې د فرضیه وړاندې کړله چې دلته یو بل براعظم پروت ده. نو ټکنالوژي له علم سره بدلیږي په ژوند باندې. تفصیل ته که راسئ، اما اول وړاندیز دا ده چې کرنیز انقلاب باندې ځان پوه کړو. ځکه 2000 کاله مخکې له 18مې پېړۍ نه چې صنعتي انقلابونه شروع سو، د ژوند اساس، د تمدنونو اساس په کرنیز انقلاب باندې استوار و. که تاسې خوښ یې څو ابعاد به د کرنیز انقلاب لومړی تشریح کړو، پس له هغه نه به راسو صنعتي انقلابو ته. سمه ده، همدغسې به مخته لاړ شو. که کرنې ته وګورئ، لومړی عنصر یې اور ده. مختلفو اساطیرو کې وګورئ، اور یو نعمت ده. بې له اوره موږ ټول خوراک، بیا پوښاک او نور ابعاد د ژوند به نن نه وو. موږ په روایاتو کې دا د خدای جل شانه هدیه ده. یوناني روایاتو کې دا د اور پټول دي. نفر چې اور پټوي او انسانانو ته یې ورکوي، وزرونه یې بایلي. دومه برخه د دې اوبه ده. اوبه خو روانې وې، سیندونه وو. څه وخت په ویالو باندې بدل شول. انجینري یې غوښته. د دې په څنګ کې تخمونه دي. تخمونه بیا هم په طبیعت کې پراته وو. بله برخه یې د ځمکې جوړول دي، ځکه مخکې له هغه نه خو ځنګله وو. بیا د حیواناتو، خاصتا د غوییو اهلي کولو، ورسره د اوښانو د انتقال دپاره، او بالاخره چې دا ټول سره ټولوي قلبه وه.
قلبه په پیړیو کې اساس د ژوند و او دا ټول زراعتي انقلاب موجب د دې سو چې کورونه راسي ښارونه راسي ماڼۍ راسي نو که دا سره ټول کوي ګورئ چې هر یو د دې یوه بېله ټکنالوژي څو زره کاله طبقاتي نظامونه استوار په دې سول چې څوک کرنه کوي څوک جګړه کوي څوک علم خواته ځي په څنګ کې که سمندر ته وګورئ لومړی دا ده چې باد څنګه د انسان د تګ راتګ وسیله کېږي لرګي څنګه په بیړیو باندې بدلیږي د جګړې په برخه کې وګورئ مثال په توګه یو ډېر وړه ټکنالوژي ده اما د جګړې په ساحه کې ډېر سخت تاثیر درلودلی او هغه زین او رکاب ده نو فکر وکړئ چې بې له رکاب نه که جنګېږئ څه رقم ده ګاډۍ راغلې ګاډۍ سره لوی سرکونه راغلل علم برخې کې وګورئ کاغذ چې کشف شو دا هم د چینانو کشف ده دا ټوله برخه مهندسي باندې انجینري باندې علم باندې بدلیږي ټکنالوژي اوس که تعریف ته راسم لکه یو ګرامر غونده ده کوچنیوالي نه هم زه به نه یې زده کړي باید ګرامر باندې پوه سئ او ټکنالوژي اساس د طبیعت قوانین دي د استعمال پوهېدلې اختراع غواړي نو دا کشف و اختراع سره یو ځای کېږي چې ټکنالوژي راوړي او دا ډیر پراخ بحث دی لاندې به کو داسې به محدود کو د علم په برخه کې د ټکنالوژي په برخه کې به ساري پرمختګونه او بدلونونه رااله په تیر بیا په دا ورستیو 200 کلو کې عمومي ټکنالوژي نږدې هر ورځ اوخته ده او لا هم اوړي او په یو ځای نه ده درید بالکل څلور صنعتي انقلابو باندې کې وغږېږو اباد به روښانه سي زه به لومړی صنعتي انقلاب باندې وغږېږم پس له هغه نه به تاسو پوښتنو ته ځوابونه ورکړم اما مخکې له هغه نه باید یو خبرې باندې پوه سو ټکنالوژي هم مثبت ابعاد لري هم منفي ابعاد لري مثبت ابعاد په اول مرحله کې ښکاره کېږي منفي ابعاد پس ده دا ځکه وایم چې د بخار انجن تعداد د لومړي صنعتي انقلاب کې خو مخکې له هغه نه د سکارو ویستل ډېر ګران کار و خاصتا انګلستان کې دا د اوبو په منځ کې و هر څه چې معدن کیندل دا به له اوبو نه ډکېدل او د اوبو ویستل یو ډېر ګران کار و نو دا انجن چې اختراع سو ورسره فابریکې راغللې پس ده د هغه په څنګ کې د ریل پټلۍ راغله نتیجه یې څه سوله لومړي وار دپاره په اساسي توګه هغه شي ته چې موږ اوس زیربنا وایو د زیربنا تعریف راغی له بلې خوا نه د دې پرمختګ په اساس باندې په 19مې پیړۍ کې جنگي وسایل کې بدلون راغی توپک کې اردوګانو کې تغییرات راغلل اروپایي قدرتونه په استعماري او امپریالیستي قدرتونو باندې بدل شول دا ټول اساس د دې په دغه لومړي صنعتي انقلاب بود پس له 1815 نه تر 1914 پورې ده چې اروپا کې سوله وه مګر نړۍ میدان د جنګ و دغه دوره صنعتي هېوادو او برته پاتو هېوادو منځ کې یو لوی واټن راوړ تاسو د پوهې او ټکنالوژي د پرمختګ مثبت او منفي اړخونو ته اشاره وکړه غوښتل مې فقط دومره ور زیاته کوم چې مثلا د اټوم د هستې سپړل چې الکترون نیوترون او پروتون پکې تشخیص شي په علم کې یو لوی ګام و په عین حال کې د بشریت د تباهی لپاره هم یو ګام شو به هر حال شما یکی از مراحل انقلاب‌های که در زمینه تکنولوژی و صنعت رخ داده تشریح کردین ما میخواستم آنچه که فعلا در جریان است و او را انقلاب صنعتی چهارم میخوانند مکس بیشتر به این داشته باشیم بدون درک سه انقلاب پیشین درک انقلاب چهارم بسیار مشکل است و دلیل عمده ما چیست امروز ممالک مثل افغانستان وره که سه انقلاب اول تکمیل نکردن به شکل عنعنوی این انقلاب‌ها را انجام داده نمیتونن و به طرف صنعتی شدن و رفاه رفتن نمیتونن بدون از اینکه با استفاده از امکانات و پیشرفت‌های انقلاب چهارم صنعتی بتونن زیربنا را از یک طرف و مدیریت منابع خود مورد استفاده قرار میگیره و یک یعنی خیز زدن ممکن نیست
خیس زدن امکان پذیر میشه با استفاده از انقلاب چهارم صنعتی. اما اگه به صورت عادی پیش برین و این پیشرفت اساسی را در نظر نگیرین، تکنولوژی کنه، تکنولوژی استعمال شده، تکنولوژی که امروز ضررش از فایدهش که زیادتر است، مورد استفاده قرار میگیره. چون یکی از بدترین نتایج استعمال کربن که در مرحله اول زغال بود و در مرحله دوم به پترولیم بدل شد که اختراع موتر به سطح وسیع جز انقلاب دوم صنعتی است، امروز آینده بشریت مورد سوال قرار گرفته. از این جهت اگر حوصله باشه چند لحظه اول سر انقلاب دوم صنعتی و بعد از او سر انقلاب سوم صنعتی مکس کنیم. کوتاه سر از این بیایم و باز بریم به سوال ما که مربوط میشه به مرحله چهارم ازی. اگر یک کلمه میخوایم راجع به انقلاب دوم صنعتی تمرکز داشته باشیم، اختراع برق است. چون برق ارتباط شب و روز تغییر داد. تاریکی حکم فرما بود. این یک طرف عزیز. قسمت دوم، با ایجاد برق شکل فابریکا و مدیریت فابریکا به صورت بنیادی تغییر کرد. چیزی را که تولید عمومی یاد میکنند برق ممکن ساخت. همچنین برق بود که شیوه تقسیم کار برای تولید خاصتا از موتر توسط فابریکه مشهور فورد شروع شد و به یک سیستم سرتاسری بدل شد که یک بخش یک موتر یک کارگر ایجاد میکرد و به صورت در یک لاین استاد میشدن که ایره اسمبلی لاین میگن. تلگراف با می آمد، نوع شبکه‌های ارتباطی که در مابین اقیانوس‌ها و در روی زمین صورت گرفت، انسان ارتباطش با مکان و زمان به صورت بنیادی با ترکیب سیستم مواصلاتی که خط آهن بود و ایجاد موتر و شکل نوع ازی بود تغییر کرد و در عین حال بلند منزلا را انقلاب دوم صنعتی ممکن ساخت. قبل از او تعمیرها و قصرهای بزرگ سراخ دارین و در عین حال باعث تمرکز نفوذ در یک منطقه نفوذ شهرها شد. قبل از این شهرهایی که از میلیون بالا باشه در فکر انسان نبود و اگر از نگاه استعمال معادن و فلزات و اینا ببینین، این عصر فولاد است که ذوب فولاد امکان پذیر میشه، کیمیا به حیث یک علم مطرح میشه، بیولوژی تغییر میکنه، طب تغییر میکنه، مگر مهمترین تغییر در ساحه انجینری است که فرهنگ انجینری به حیث یک فرهنگ تولیدی بزرگ مطرح میشه. ممالک به نام دنیای سوم در وقت و امروز به نام جنوب یاد میشن، در مقابل شمال ممالک بودن که به تولید کننده مواد اولیه بدل شدن، در حالی که صنعت تمرکز کرد قسمت زیاد صنعت به اروپای غربی و امریکای شمالی. سوال معنوز بله میخوایم انال میم سر سوالتان رو بخش اول ازی. انقلاب دوم صنعتی بین سالهای 1870 و 1960 است. در سالهای 1960 انقلاب سوم صنعتی شروع شد. انقلاب چهارم صنعتی دوام عزیز. اساس ازی ایجاد کامپیوتر است که بالاخره به شبکه اینترنتی وصل میشه و اینترنت به یک شبکه جهانی وصل میشه و امروز ما شاهد انقلاب چهارم صنعتی هستیم که عمده‌ترین بخش ازی ماشینای هوشمند است. یعنی انقلاب چهارم با رشد سریع کامپیوتر رابطه داره و استعمال معلومات در تمام ابعاد اقتصاد، زندگی، علم، جنگ، زراعت بود نیست که امروز خارج حیطه استعمال تکنولوژی معلوماتی باشه. په دې پړاو کې یعنی څلورم پړاو باندې چې غږیږو د صنعتي انقلاب د ظرفیت کیفیت او ارزښت د پلوه په وسایلو کې مخصوصا چې موږ کمپیوټر یاد کړ بدلونونه په چټکۍ سره روان دي او دغه بدلونونه د کمپیوټر دغه اول پړاو سره ماته د مقایسې وړ نه دي. بالکل
تاسو مخکې اتومي بم ته اشاره وکړله. د اتومي بم عمده پروژه کولمبیا پوهنتون کې بنا درلوده او دلته که یوه شي ته لاړ سم 3 نفره افغانان له دې پوهنتونه فارغ تحصیلان، څه اول ډاکټر صاحب ظاهر خان، بیا شفیق صاحب و، بیا زه وم او بله برخه یې چې د هغه دواړه صدراعظمان او تاسې ولسمشر. نو دا یو اتفاق ده او دلته و چې لومړی کمپیوټر اختراع سي. یو کمپیوټر د مصرف له نظر نه میلیونها ډالر یې نیول او د ځای له نظر نه دومره پراخ ځای و چې یو ټول زیرزمیني یې نیولې وه. نن که خپل تلیفون ته وګورئ، 3 جي ته، 4 جي ته او خاصتا 5 جي ته چې اوس ځینې ممالکو شته، وګورئ دا یو تلیفون د لویترینو کمپیوټرونو د 1970 او حتی د 1980 یا د 1990 له کمپیوټرونو ډېرتر ظرفیت لري. فوق العاده ډیر عملیات تر سره کولی شي. تقریبا ټولې مغازې، بانکونه او هر شی ستاسې په جیب کې دي. بالکل. اما دا بې له دې نه ممکنه نه وه چې انټرنټ اختراع سي او انټرنټ هم لومړی وار د امریکا د وزارت دفاع د تحقیقي مؤسسې لخوا افتتاح سو. دوی یو مؤسسه لري چې اول کې ارپا نومېده، اوس درپا نومېږي او اساس د تحقیقات ایښي دي. دوی دا نت ځکه راوړ چې ډارېدل چې د تلیفون شبکه، د تلګراف، د فکس دا به برید لاندې راسي. پس له هغه نه د انټرنټ لویه خبره دا وه چې پروتوکولونه یې چې د انټرنټ ولیکل او خاصتا یو انګریز عالم و چې ډېر ستر رول یې ولوباوه، دا یې لکه یو خلاص سرک غوندې یا شارع غوندې پرېښودله. ځکه اول کې خبره په دې باندې وه چې دا محدود به سي، چې لومړی پلی سو. د دې هیله نه وه چې انټرنټ به په یو لوی تجارتي وسیلې باندې بدل سي. دوی فکر کاوه چې یوازې به محدود ارتباطات یې، اما ځکه چې ډیزاین یا اساس یې په دې رقم کې ایښودل سوی و، دې کې تغییر راغی. نتیجه د دې څه سوله؟ مور یو د کمپیوټر یو عالم و، دې ته د مور قانون وایي چې په هر څو کالو کې ظرفیت 2 چنده کېږي او قیمت کته کېږي. نن مقدار د ظرفیت چې په یو چپ د کمپیوټر کې پرته ده بې حد ډېره ده او د همدغه دپاره ده چې نن تایوان باندې دومره لوی تمرکز ده، ځکه عمده مرکز د تولید د چپ په ټوله نړۍ کې تایوان کې ده او دا یو تایواني متخصص و چې په 100 میلیون ډالرو یې دا پیل کړله. اوس هغه په میلیاردها ډالر ورسي او ټول په دې هڅه کې دي چې څنګه هغه سره یا رقابت وکړي یا هغه دې ته قناعت ورکړي چې نورو ځایو ته لاړ سي. او کیفیت له نظر نه اوس ټول پیګو چې په لحظو کې یو بل سره غږېدلی سو. نو دغه برخه ده چې دې ته خاص ارزښت ورکوي. پخوا که وګورئ د معلوماتو انتقال څومره ستونزې درلودې. که یو ادارې نه بلې ادارې ته تل، موږ خو له بدې مرغې نه په افغانستان کې لا دا رسم لرو چې باید یو حکم فزیکي توګه له یو ادارې نه بلې یو ادارې څوک یې تر خرګ لاندې ونیسي، یو ځای ته یې خرګ لاندې ونیسي. 2002 کې ټول افغانستان کې 100 تلیفونه وو. هر چا سره چې غوښتل چې رابطه قراره کړي باید یو نفر هم لېږلی وي یا تاسو باید خوځېدلي وئ. او دا پرېږده چې له یو براعظم نه بل براعظم ته، یو کونج د ملک نه بل کونج د ملک ته وغږېږئ. معلوماتي ټکنالوژي معنا دا ده چې نن معلومات په هرې برخې کې خپله په وسایطو کې ایښودل سوي. د مثال په توګه یو تراکتور ته وګورئ. تراکتور پخوا یو ماشین و، هر چیرې چې و یو تراکتور و. مګر نن منځ کې واړه کمپیوټرونه دي. یو تراکتور د دې توان لري چې ځمکه وسنجوي، وتره یې وګوري او ځان ته تطبیق ورکړي. یو بلې برخې ته وګورئ، ډېره ساده اما زښته ډېره د اهمیت وړ. که یو لارۍ په حرکت کې او مال پکې، پخوا به څوک نه پوهېدل. اوس هم لارۍ کې هوښمند واړه ماشینونه پراته دي
او هم کانتینروکې او فورا د ټول نړۍ لخوا تعقیبېدلی سي چې لارې چیرې ده، کوم کانتینر پکې سته، چیرې ودرېد، چیرې په حرکت کې ده. یا طب ته وګورئ، نن ډېره برخه د ډاکټرانو اتکا او جراحي په هوښمندو وسایلو باندې ده. څه چې میاشتې نیولې بدله سوې ده او له دفتر نه تاسو په تلیفون کې خپل ټول کور لیدای سي. میلیاردها وسایل دي نن چې په کورونو کې پراته دي یا دفترونو کې پراته دي چې یو بل سره تړل سوي دي. ټوله خبره د بدلون دا ده چې له فردي کمپیوټر نه شبکې راغلې. شبکې سره د ټولنیز نظر نه افغانان اسلامي تمدن، چینایي تمدن، دین تمدن، اروپایي تمدن، نور تمدنونه آشنا و، مګر اوس فیزیکي ټکنالوژي له انسان سره په یو ډېر بل رقم تړلې ده چې ابعاد دغه وړ دي. بیجا نخواهد بود که مکسی هم به فایبر نوری داشته باشیم، چون بدون تشریح از این با الفاظ ساده برای شنونده ها شاید ماهیت تمام از این انقلاب که ما دربارش صحبت میکنیم روشن نشه. فکر میکنین در مراودات کنونی بین المللی نقش فایبر نوری و تأسیسات دیگه مربوط به تکنولوژی معلوماتی تا چه حد مهم است؟ به حد و در عین حال در حال تغییر است. نکته اولی است که تمام این انتقالات که بسیار سریع صورت میگیره بسته به شبکه‌های فایبر نوری در روی ساحه بررزم‌ها و تحت بحر است. یکی از نکاتی که در موجود است و اهمیت موقعیت افغانستان باز هم آشکار میسازه، محاسبات را که ما با یک قسمت متخصصین بین‌المللی انجام داده بودیم، امکان ازی بود که شبکه افغانستان وقتی که با شبکه چین، شبکه آسیای میانه، شبکه آسیای جنوبی و شبکه آسیای غربی ایران و اینا با هم وصل شود، 1 دقیقه سرعت زیادتر ایجاد کنه و 1 دقیقه در این دور دنیا میلیاردها دلار میارزه. بنابراین ضرورت شبکه فایبر نوری یک نکته اساسی است، چون اساس میگذاره و این شبکه تنها با شبکه فایبر نوری روی زمین نیست، در عین حال لاین های برق هم یک منبع دیگه بسیار کلان عزیز که با انتقال انرژی سبز اهمیت بسزا پیدا میکنه. اما چیزی که در حال تغییر است و به سرعت در حال تغییر است، ایجاد شبکه‌های اقمار مصنوعی است. خاصتا سیستم را که صاحب شبکه اکس، تویتر سابق، ایلان مسک در نظر داره، این هزارها قمر در حال ایجاد است. اگر این شبکه ایجاد شود، یک تغییر عظیم در دسترسی جهانی در روی زمین ایجاد میکنه. کشورهای مختلف در دور و بر ما، خاصتا هندوستان، در ایجاد قمر مصنوعی نقش داشتن، قزاقستان هم داشته. در اینجا دسترسی به فضا جزء حاکمیت ملی است و طرح واضح برای از این نهایت مهم است. در سنگاپور که یکی از کشورهای بسیار پیش قدم در این بخش است، کار بسیار شدید جریان داره که چطور توسط شبکه‌ای که از اقمار مصنوعی صورت میگیره فقیرترین نقاط کشورها دسترسی به اینترنت داشته باشن. تنها اگه یک بود از این ببینین از نگاه سطح عامه، یکی از مشکلات بنیادی در کشورهای مثل ما تشخیص است و این شبکه طب اینترنتی را فراهم میکنه و زمینه از این که شکل شفاخانه و نوع دانش و اینای از این به صورت بنیادی سرش تجدید نظر شود فراهم میکنه و در عین حال دقت به کار است که تغییرات سرعتش گیج کننده است. تنها دوره‌ای که تغییرات مشابه رخ داد، اما نه به این مقیاس بزرگ در سرتاسر جهان، انقلاب دوم صنعتی بود که برق به ایجاد آورد و شبکه خط آهن و کشتی‌ها و اینا همه تغییر کرد. حال تمام ابعاد زندگی در حال تغییر است و هیچ بود زندگی را یا اقتصاد یا سیاست گرفتن نمیتونین
که سر از این تاثیر نداشته باشه. تغییرات منفی است که مشکل بیکاری بین المللی را به شدت ایجاد کرده میتونه. دا ټول بحث استاد له دې نه را پیدا شو چې تاسې په هغه تېره خپرونه کې د بشري پانګې او د ظرفیتونو جوړولو موضوع د ټکنالوژۍ له انکشاف او ودې سره وتړله. غواړو همدلته یې تشریح کړو چې دې دواړو په منځ کې څومره یو تړاو شته. کمپیوټري پروګرامونه څه دي؟ 0 و 1 او اساس الگوریتم ده او لوگاریتم الجبر اساس اسلامي علماو کېښود، ځکه چې د اعداد ټول په اروپایي ژبو کې ورته عربي اعداد وایي، اما په واقعیت کې 0 د هندوستان لوی تمدن کشف کړ. مایا تمدن هم په لاتین امریکا کې دا درلوده، مګر د هغه نه خلک خبر نه وو. دغه اعداد انتقال وکړ. اوس د لویترین پانګوال شرکتونو ته نړۍ کې وګورئ، اساس فکري پانګه ده او دا فکري پانګه ځکه بدله شوې په مالی پانګې باندې چې فکر په جایداد باندې بدل شوی، دې ته فکري جایداد وایي. او فکري جایداد نن دا میلیونها انسانان دې کار نه کوي، یوازې سلها نفر په کار کوي یا زرها نفر، اما اساس ټول دا ده چې فکر څنګه نوي لارې نوي پروګرامونه لیکلی شي. ځکه انټرنیټ لکه چې ما تاسو ته مخکې وویلې ورته ده یو لوی سړک ده، په دې کې واړه موټر هم ځي، موټرسایکلونه هم ځي، ډېر لوړې لارې هم ځي، نور. د کمپیوټر استاد انسان و. لومړی کمپیوټر چې لوی شین یا بیگ بلو د IMF و چې د شطرنج یو استاد ته ماته ورکړل. کمپیوټر ته یې زده کړل، دا ټول د نورو استادانو چلونه او کمپیوټر استعمال کړل. لویترین مرحله دا وه چې چین کې یوه لوبه ده، هغه ته ګو وایي، او هغه 10,000 چنده له شطرنج نه پیچلي. یو کمپیوټر و چې د ګو قهرمان ته یې ماتې ورکړله. دغلته ارتباطات زمینه د دغه پرمختګ او د لوی پانګې اچولې مخصوصا په هوشمند ټکنالوژي باندې موږ هغه مرحلې ته اوس رسېدلي یو. دا تیر کال دې مرحلې ته ورسېد چې کمپیوټر خپله پروګرامونه لیکلی شي. دغه برخه ده چې د تیر کال کې راغله او دا لومړی وار ده د بشریت په تاریخ کې چې دا رقم یوه پیښه راغلی ده. او ابعاد د دې زښت ډېر مهم دي، ځکه مثال په توګه اوس به تاسې ګورئ چې فلمونه جوړېږي، هېڅوک ورنه خبر نه دي، یا د یو انسان څېره بدلوي یا سلها رنګې خبرونه او ژورنالیستي لیکونه مقالې دا د کمپیوټر لخوا لیکل کېږي. دا زمونږ د رادیو په صنعت کې لوی پرمختګ دا دی چې مخکې مثلا که زه د انګلیسي نه یو شی ژباړم او هغه ژباړه یې په بل چا لولم، نو یو فزیکي یو څوک باید راتلی، دا یې راته لوستی. اوس دا کار کمپیوټر کې هر غږ چې وغواړې په همغه غږ یې درته لولي. بلکل. او غیر له هغه نه اوس مسلکي برخې دي چې په کمپیوټر کېدلو کې دي. د مثال په توګه محاسبات د کووید په دوران کې 1,000,000 تخنیکي خلک بیکاره شو، ځکه دا ټول کار کمپیوټر کوي. یوه برخه د دې کمپیوټرو دا ده، معلوم ده چې روبوت کلمه باندې تاسې اشنا یې چې له روسي له ژبې نه راغلې، او هغوی روبوت تلفظ کوي. روبوت دا لکه مری غوندې و، اول کې په یو ناول کې و، اوس موټر کې تولیدېږي. دا ماشینونه څومره برخه یې په روبوت باندې تړلې ده. د انسان او د ماشین رابط، ماشین اوس ماشین جوړوي. زه به ژباړې درته، ژبه درته لولي. اوس هیله مند یم چې په دغه تشریحاتو باندې باید پوه شو چې که 2040 ته ګورو، 2040 ته باید د 2023 د علم پر مبنا او هغه تغییرات چې په راتلونکي 10 کالو کې او 20 کالو کې راځي، چې ځینې واضح دي، څرګند دي، او ځینې به لا ښکاره سي، په دې اساس باندې فکر وکړو. افغانستان هنوز در بخشای مختلف همونطور که در آغاز شما اشاره کردین عقب مانده و باید
به این کاروان خود برسانه، هرچند هنوز مشکلات زیادی وجود داره. یک سلسله از کارها در زمینه تکنولوژی معلوماتی و معاصر شروع شد. نام وزارت مخابرات هم که قبلا تنها مخابرات بود به تکنولوژی معلوماتی و مخابرات تغییر کرد. تا چه اندازه این تغییراتی که در سطح دولت و در سطح خصوصی رخ داد تشبث شما بود و با کارهای شما رابطه داشت؟ در وزارت مالیه ما اولین قدم برای ایجاد شبکه تلفنی و معلوماتی در افغانستان گذاشتیم با 6 نفر متخصص بین‌المللی که خوشبختانه در وقت وزارت انکشاف بین‌المللی انگلستان با ما فراهم کرد و دوش با وزارت مخابرات و اداره تدارکاتی بین‌المللی که شفافیت کامل داشت، ما طرح اساسی تلفن بیسیم در افغانستان گذاشتیم و اینجا دلچسب است که چند نکته را خدمتتان ذکر کنم. یک شرکت کلان مخابراتی اروپایی به نام اریکسن 100 دانه تلفن آورده بود و سر تقسیم از یک جنجال عظیم بود و اریکسن پیشنهادشی بود که 10,000 تلفن لاینی سابق واری ایجاد کنه با قیمت 10 میلیون بر ماه. بعد از او AT&T امریکا آمد گفت اگر 30 میلیون دلار ما را بدین ما براتون 20,000 ایجاد میکنیم. خوشبختانه در بانک جهانی در بو بخش جزء کارهایی که ما داشتم در 5 سال آخرم در بانک جهانی بین 1996 و 2001 این پروژه بزرگ تغییر در کشورهای مختلف بود و در این ضمن سیستم سرمایه‌گذاری سر شبکه تلفن در ترکیه ما مطالعه کرده بودم به صورت 20 دقیق و در اوجه از خاطر یک اجازه تلفن 600 میلیون دلار در وقت میگرفتن. از او جهت می مردم جواب دادم و ترتیب واضحی را گرفتیم که به اعلان رقابتی بریم. حالا میایم سر اعلان رقابتی. 2 شرکت به مرحله آخر رسیده از نگاه تکنیکی، اما از نگاه مالی چون من میخواستم که اساس عواید دولت تغییر کنه و مخابرات به یکی از منابع عمده چشمای عایداتی مبدل شود، شرکت روشن پیشنهاد 5 میلیون دلار کرد. شرکت دومی که از نگاه تکنیکی امردیف بود و شاید یک چند نمره بالاتر بود 4 میلیون دلار پیشنهاد کرد. یعنی مارکت افغانستان اینا به اندازه کوچک میدانستن که 4 میلیون دلار پیشنهاد کرد. بعد از این شرکت قراردادی ما که یک شرکت انگلیسی بود که تدارکات ما رو در وقت انجام میداد به نام کراونز ایجنتس انجام داد، روشن آمد در مذاکرات و اینا میخواستن که نه مالیه بدن، هم از مالیه عمومی معاف شون و هم از گمرکات. دلیلشان چی بود؟ دلیلشان این بود که تمام بازار افغانستان از 400,000 نفر زیادتر گنجایش نداره. من همراهشان میره قبول نکرد و گفتم اگر مالیه و گمرک شما نمیپردازید ما میریم با شرکت دوم. میفهمین چی شد؟ در ظرف 4 ماه تعداد اشتراک کننده ها که تلفن گرفتن از 400,000 بالاتر شد. مارکت افغانستان یا تشخیص داده نمیتونه. تمام نظامی بود که 4 قرارداد داده شد تا رقابت واضح وجود داشته باشه. وقتی که قراردادهای دوم داده شد، چون شرکت دومی که در آمد افغان بیسیم بود که قبل از اینکه من این طرح را بگذارم وزارت مخابرات برش اجازه داده بود، اینا پس داخل چوکات آمدن و در این وقت قابل یادآوری است که 20% افغان بیسیم ملکیت دولت افغانستان است. بعد از او مارکت دوم که ببینین عدد دقیق نیست فعلا، یا 30 میلیون بود یا 60 میلیون لیسانس آمد. نتیجه چی شد؟ در ظرف 20 سال 92% مردم افغانستان دسترسی به تلفن پیدا کردن و پهلوی از یکی از اساسات را که من گذاشتم این بود که یک صندوق خاص ایجاد شود که از عواید شرکت های تلفنی نقاط دوررس افغانستان بر شبکه ایجاد شود و این صندوق بود که یکی از منابع عمده است که انکشاف بیشتر بسازد. اقدام دوم من کامپیوتری ساختن خزائن وزارت مالیه بود که هنوزم بدبختانه من میگم که همون سیستم بجای است از خاطر که ضرورت واضح است، تکنولوژی تغییر کرده و این کامپیوترهای اوله که در وزارت مالیه آوردیم کسایی که مسئول پرداخت معاشا بودن
و اگر شما یادتان باشه، من نمی‌فهمم در دوایر افغانستان کار کردین یا نه، که یک نفر میامد همراه یک بکس کوچک و معتمد میگفتن برش. معتمده و معتمدات چی میکردن؟ در بین وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت و دوائر ما حساب کردیم 25% ماشات گم میشد. این سیستم ایره با وجود دارد و این وسیله از این شد که وزارت مالیه تثبیت میکرد. ما تمام پرداختها را کامپیوتری کردیم و به اساس از او وزارت مالیه در موقعیت بهتر بود که ترتیبشان را بفهمن که چند نفر. بخښنه غواړم د بعد مرغه د دې خپرونې وخت بشپړیږي. ما غوښتل چې د افغانستان په اداره کې او د کارونو په بهیر کې د نوې ټکنالوژي ونډه باندې هم دلته وغږیږو، خو لکه چې نشو کولی، فقط لنډه پوښتنه کوم، همدغه ارتباط باندې چې تاسې غږېدئ چې ځینې تغییرات مو په مالیې وزارت کې راوستل، ځینې نور اصلي خنډونه لنډ یو څو دانې راته شمېرلی شئ چې د 2000 لومړي کال نه وروسته د معلوماتي ټکنالوژۍ د رامنځته کېدو برخه کې اصلي موانع څه وو؟ زه به یو بل مثالم درکم. خنډونه په راتلونکي برنامې باندې کور باندې وغږیږو او د حل لارو باندې، ځکه خنډونه زښت ډیر دي او لږ څه توضیحات غواړي. بله برخه دا وه چې 2 کاله ما وخت ونیو چې امریکایان په دې قانع کړم چې مصنوعي اقمارو معلومات موږ سره شریک کړي. دلیل مې دا و چې موږ وکړی سو چې د ګمرکاتو لارې وسنجوو. او آخري برخه مې دا وه چې کابل پوهنتون کې ما لومړی وار وخت کابل پوهنتون د ریاست شرف مې درلوده، یو ملګری مې امریکایي ملګری مې پیسې موږ ته پیدا کړلې چې د کمپیوټر ساینس ډیپارټمنټ ټول استادان جنوبي افریقې ته ولیږو او دا لومړي متخصصینو چې وروزل سول. او بل شی چې هېر هم نسي، د آلمان د برلین تخنیکی پوهنتون کې یو افغان استاد ده په نام ډاکټر پیروز چې اوس تقاعد کړی، خدای د دی لري 100 نفر افغانان په 20 کالو کې تر دکتورا سطح په دې بخش کې وروزل او دا یوه ډېره لویه پانګه وه. ډیره مننه. خیر همدغسې به وکړو. په بله خپرونه کې به له همدغه ځای نه راپیل کړو چې د معلوماتي ټکنالوژۍ او د نوو پرمختیاوو په دودولو کې چا خنډونه جوړول یا څه خنډونه وو او تاسې په دې برخه کې څه وکړه، بیا څنګه د برېښنایي تذکرو مسله رامخته شوه، د بایومتریک پروسه څنګه راله، د معاشونو د تقسیم مسله څنګه وه، او دغه راز ډېرې اسانتیاوې نورې چې مثلا ځینې پړاوونه وو چې مثلا د لایسنس د ترلاسه کولو دپاره به د میاشتې تېرولې. په دغه بهیرونو به وغږیږو، خو دا خپرونه به همدلته پای ته ورسوو ځکه چې نور وخت نه لرو. ډېره مننه. مننه له تاسو نه. ما ډېر تاوده سلامونه او هیلې بیا هم ټولو وطنوالو ته. یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، تل دې وي افغانستان.